د غزني اوسیدونکو د غزې پر تړانګې روان بې رحمانه بریدونه وغندل او له مظلوم فلسطیني ولس سره یې خپله همدردي اعلان کړه. دوی له نړیوالو بنسټونو د دغه فاجعې د ژر تر ژره درولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرائیلو نظامي یرغلونو بېساري تاوتریخوالي ته رسېدلي. د غزني خلک په یوه غږ دغه جنایتونه غندي او د دې انساني بحران د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتونکي دي. ځوانان، قومي مشران او دیني عالمان دا بریدونه د انساني ارزښتونو، نړیوالو اصولو او اسلامي لارښوونو سره ښکاره نقص وباله او ویل چې د دغه فاجعو پر وړاندې چوپ پاتې کېدل له بشریت سره خیانت دی. په غزه کې ډېر بد وحشت روان ده د غزې له خلکو سره، نو بمبارونه دي پې، جنګونه زیات دي پې، او څوک پوښتنه نه کوي چې دا ولې داسې بد حالات په دوی راغلي دي. باید مسلمانان دا کومک وکړي چې دوی دي وحشت چې له دوی سره کېږي د هر څه پوښتنه باید وکول چې د دوی سره ولې داسې حالات روان دي، باید د دوی غم وخوړل شي. بله صاحب وحشتونه خو رښتیا یقیني ډېر روان دي، وحشتونه خو زیات دي چې څومره ظلمونه اوس په فلسطین کې روان دي، په غزه کې روان دي، بیخي هېڅ چېرې هم دومره ظلمونه نه دي سوي نه کېږي. باید ټول مجاهدین موږ ټولو کې دا غوښتنه ده چې ټول مسلمانان باید ورسره همکاره شي، چې له هرې لارې کې همکاري باید ورسره وکړله شي. نو دوی چې هغه کوم بشریت چې کوم قانونونه ټاکلي دي هغه یو مخ تر پښو لاندې کړي دي، یعنې هېڅ هغو ته نه ګوري او نه نړیوال دوی ته څه وایي چې تاسې مثلا دا قانون تر پښو لاندې کړی ده، تاسې باید هغه وکړئ. یو شمېر کارپوهان او فرهنګي شخصیتونه د اسرائیلي رژیم بریدونه د بشریت پر وړاندې جنایت بولي او له رسنیو د دغه پیښو د پراخ انعکاس غوښتنه کوي. دوی له اسلامي هیوادونو او نړیوالې ټولنې د فلسطینیانو پر وړاندې د روانې انساني فاجعې په هکله د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. دغه سازمانونه چې دوی د بشر حقوق په نامه باندې چلیږي او دوامدار افغانانو ته د بشر حقوق ورښیي چې بشر حقوق هم ضایع کړو، هم وکړو، دا هم وکړو، ولې دغه اسرائیلو ته، ولې دغه یهودو خنجرانو ته ولې دا نه ورښیي چې دا د بشر ضد کړنه ده؟ که مسلماني و له دې شیانو له ټولو تېر سو، دا خو بشر خو ده. په څه حالت باندې دوی وژل کېږي؟ څه جرم یې کړی؟ په خپله خاوره کې قرار لري چې هغه خاوره چې مقدسه خاوره ده، د انبیاو خاوره ده، د ټولو مسلمانانو قبله ده، اوله قبله ده بیت المقدس ده. دوه بعده لري، یو بعد یې هغه دی یا یوه برخه یې هغه ده چې اسلامي هیوادونو ته مسئولیت متوجه دی، اسلامي نړۍ ته مسئولیت متوجه دی. یو بعد یې هغه دی چې تش په نامه بشري قوانینو یا په اصطلاح سازمان ملل متحد او نور داسې نهادونه دي، یو بعد یې هغو ته متوجه دی. تاسو وینئ په اوسني عصر کې، په اوسني وضعیت کې، په دغه اوس حالت کې چې کوم وحشت په غزه کې روان دی، د نړۍ په هیڅ کونج او په هیڅ کنار کې نشته دی. افغانستان چې په خپله هم له جګړو، کړاوونو او انساني فاجعو راتېر شوی، د فلسطیني ولس درد ښه احساسولی شي. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو لخوا همدردي غبرګونونه او نیوکې راپورته شوي دي. په همدې لړ کې د غزني ولایت خلک هم دا ظلم غندي او غواړي چې نړیواله ټولنه بېطرفه پاتې نه شي.